بسم الله الرحمن الرحیم. په وجود کې لکه سار امان ګران دی، په وجود کې لکه سار امان ګران دی، بس یو څوک بې انتحار امان ګران دی. ګرانو کتونکو، عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو په دغه سلسله کې نن راغلي یو پیدا محمد مانیروال صاحب خواته د هغوی شعرونه ستاسو دپاره ریکارډ کوو. نو پیدا محمد صاحب خپل پروګرام کې ارتار کړی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو. ډېره مننه. زړه د کومې نه تاسو ته خیرالي وم او ستاسو یو جهان مننه چې تاسو زمونږ د غریبانانو بعضې ټایم کې تپوس وکئ او بس دا خو د زړونو نزدېکت دی یو بل ته. نو تاسو راغلي یئ وخت ماښام دی، زه خو داسې لیکل میکل ډېر نه کوم، خو بس هغه ګپي هغه زنانه چې څنګه تنور تود کړي او څوک پکې چاربیتې وایي څوک مصري وایي که نه. نو زه په دې جیل کې وم. نو ما سره یو ملګری و خان محمد نوم یې و، هغه چې چا به زمونږ ضمانت وشي موږ به ډېر زیات خفه کېدو. هغه یو څو کړۍ مې لیکلې وې، ما څوک چې خوبونه په پوزو کې وکړي، څوک چې خوبونه په پوزو کې وکړي او نصیحتونه په وتو کې وکړي، څوک ضمانت له درخواستونه لیکي، څوک خوش قسمته وي نروغې وکړي. او زه خوش قسمته وم هغې خلکو ته، زه خوش قسمته وم هغې خلکو ته چې ضمانت په 302 کې وکړي. او تړي مې بیا په زولنو لاسونه، تړي مې بیا په زولنو لاسونه، ډېرې خبرې په غوسو کې وکړي. او ډېر د بې وسه په چا وس نه لري، ډېر د بې وسه په چا وس نه لري، لږ د دنونه په جنګلو کې وکړي. او زه فدا ځم غم مې انبار دی په سر، بس یو دوه خبرې د سلګو کې وکړي. نو دا د جیل باره کې موږ چې کوم دنو به ګپ شپې به لګولې، یو انقلابي او څو کړۍ به راته ووایم، ای د وطن خاورې په تا کې پښتانه پراته دي، ای د وطن خاورې په تا کې پښتانه پراته دي، د هېرېدو نه دي والله زما په زړه پراته دي. او ای د وطن خاورې په تا کې پښتانه پراته دي، ای د وطن خاورې په تا به ځان قربان کو موږ، طاقت ښکاره به سامراجي ته د پټان کو موږ، او پښتانه واړه د دوی سترګو کې ازغي پراته دي، ای د وطن خاورې په تا کې پښتانه پراته دي. پام کو موږ ته اشاره د غدارۍ ونه کې، په موږ یقین د یهودي د ککرۍ ونه کې. پام کو موږ ته اشاره د غدارۍ ونه کې، په موږ یقین د یهودي د ککرۍ ونه کې. او موږ کې زلمي لکه محمود غزنوي پراته دي، ای د وطن خاورې په تا کې پښتانه پراته دي. او یو ورځ به خپله ځان تړلی بند په بند ووینې، او د امریکې په اشاره به نوی ژوند ووینې، او سر به د غسکو سنګینونه مو تېره پراته دي، ای د وطن خاورې په تا کې پښتانه پراته دي. او ستا اراده ده چې پښتو ژبه بدنامه کړمه، د پښتنو دغه یووالی به ناکامه کړمه، خو ما مانیروال سره په څنګ کې لیوني پراته دي، ای د وطن خاورې په تا کې پښتانه پراته دي. ښه زمونږ پښتونخوا ده ځکه زړه زمونږ خوږېږي، ګولای به مو تر کمې په کورونو راورېږي، کورونه یې ویجاړ شو هره کونډه په ژړا ده، بمونه د ماکې دي او زمونږ پښتونخوا ده. انختې دي په جنګ کې پښتنو سره فوجونه، ګولای پرې راوری پاتې دي نشو جوماتونه. انو دا څوک دی الوزی چې بې پایلټه جهازونه، انو په سیمه د پښتون کې د پښتون کومه ګناه ده، بمونه د ماکې دي او زمونږ پښتونخوا ده. او وایي کړۍ خو پکې ډېرې دي، سرانه یېرې دي، فدا وایي حیران یم دا څنګه پاکستان دی، او زما په خیال خروره د غریب بابا دکان دی، ډانچه د ولاړه نور د هر طرف روان دی، او زه تخته مانیروال او ستې جوړه کربلا ده، او بمونه د ماکې دي او زمونږ پښتونخوا ده. الله په امان. ډېر ښه ډېر ښه. ګرانو کتونکو، تاسو د پیدا محمد مانیروال صاحب کلامونه واورېدو، شعرونه واورېدو. امید ده تاسو به ترې ډېر خوندونه اخیستي. بغزوین مانیروال صاحب طرف ته ځم، هغه په خپلو شعرونو خپل پروګرام راغونډ کړي. دا خو مونږ پیدا صاحب سره رالو، پیدا مانیروال انو ډېر ښکلی کلام یې ووایي او د پښتونخوا دغه کې ووایي، نو دا ډېر مزیدار دی. بس په دې خپله دغه باندې دا پروګرام په دې یو مصره راجمع کوو. نن د بازار آواز خیجي، نن د بازار آواز خیجي، او هرونه واخلی که څوک ځان سنبالوي، او هرونه واخلی ځان سنبال کوي، نه به بازار وي نه به بیا وي دا هرونه. تر بل پروګرامه پورې اجازت غواړو، او چې چېرته یې ښاد آباد اوسئ، او زمونږ نه پروګرام کې څه غلطي هم شوي نو موږ بخښنه غواړو. د الله په امان.